که مور او پلار انسان ته مغفرت ونه کي په شب برات باندې الله یې نه بخي. دا دواړه چې دی یا د انسان لپاره جنت دي یا انسان لپاره دوزخ دي. ښه مور او پلار سره حسابي مه کوئ ډېره، په کوم عمل باندې الله خوشحالیږي. چې د سلګۍ د مرګ راغلی ورځه راغلی ورځه راغلی ورځه د توبې لارې دې تړلې ورځه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک چې د صحابه کرامو مفتی دی، عجیب او غریب سړی دی، ډېر بزرګوار سړی دی. دی مبارک فرمایي ای د الله پیغمبره کوم یو عمل الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی، کوم یو عمل الله تعالی ته محترم او معزز دی، په کوم عمل باندې الله خوشحالیږي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي الصلاة علی وقتها، وی موس کول په خپل وخت باندې دا الله ته ډېر محبوب دی. قلتو ثم ایو؟ قال بر الوالدین. وی ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل دا الله پیغمبره دویم قدم کی کوم یو عمل بهتر دی؟ وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل بر الوالدین، په دویم قدم کی د مور او پلار سره نیکی کول، مور او پلار سره احسان کول، د مور او پلار احترام کول، د هغه عزت کول، د هغوی خبره منل، د هغوی دوستانو خپلوانو سره دوستی او محبت کول. قلت ثم ایو؟ قال الجهاد فی سبیل الله، په دریم قدم کې جهاد فی سبیل الله دی. رواه البخاری، د بخاری شریف حدیث دی. په اول قدم کې موس بخپل وخت، دویم د مور او پلار سره احسان کول، مور او پلار سره نیکی کول، او په دریم قدم کی جهاد فی سبیل الله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو صحابی راغی، دا الله پیغمبره جهاد تزم، چرته زم؟ جهاد تزم، ما سوق جهاد تا چرته چې میلیږي زما تشکیل وکا. سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمای چې مور او پلار دې ژوندي دي یا یو پکې ژوندی دی؟ صحابي ورته عرض کوي چې دواړه ژوندي دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمای ففیهما فجاهد، بس د مور او پلار احترام کوه، د مور او پلار خبره مانه، بس دا تا لپاره جهاد دی. ځه جهاد ته مه راځه، د مور او پلار احترام وکړه، د مور او پلار لاس وښکل کا، جامې ورته پاکې کا، چپړې ورته راسته کا، بوټان ورته راسته کا، کالی ورته ووینځه، تداوی وکړه، خبره یې ومنه د سر په سترګو، تا لپاره همدا جهاد دی. ګوره مور او پلار زما استاد دی، خو د دې په احترام باندې الله جل جلاله خوشحالیږي ما او تا نه. که مور او پلار انسان ونه بخي الله یې نه بخي، که مور او پلار خپل اولاد ته مغفرت ونه کي د لیلة القدر په شپه باندې الله یې نه بخي. که مور او پلار انسان ته مغفرت ونه کي
په شب برات باندې الله یې نه بخي، د اختر په ورځ یې الله نه بخي، د عرفات په ورځ یې الله نه بخي. که حج ته لاړ شي او د بیت الله شریف حج وکړي واپس راشي الله یې نه بخي، تر څو چې د مور او پلار قدم بوسي نه یې کړی، خبره یې نه یې منلې. ای زما مور او پلاره تر اوسه رانه بد شوي اوس ماته معافي وکړه. ګورئ دا دواړه چې دی یا د انسان لپاره جنت دی یا انسان لپاره دوزخ دی. ښه مور او پلار سره حسابي مه کوئ ډېره، په تا مې پیسې دي، په تا مې مصرف وکړه، ته مې تداوي کړلې، جامې دې درته واغېستې، دا حسابي ورسره مه کوئ، الله خفه کېږي. ته چې کله وړوکی وي مور او پلار سره، مور او پلار در سره څومره احسان کړی دی،